افغان ابدالیانو د ایمرجنګ اسیا جام سیالیو پیلوبه کې له خپل سیالي لوبډلې سریلانکا لوبه وګټله او جام یې په خپل نوم کړ. د افغانستان کرکټ الف لوبډلې د یوې خورا زړورې او په زړه پورې لوبې وروسته په پیلوبه کې پیاوړې سریلانکایي لوبډلې ته له ماتې ورکولو وروسته د 2024 میلادي کال ایمرجنګ اسیا جام سیالیو جام وګټه. لوبغاړو تر بریا وروسته ټولو هیوادوالو ته د دغه تاریخي بریا مبارکي ویلې او لوبډلې ته د لا ډیر دعاګانو غوښتنه کړې ده. ماشاءالله خوشحالي احساس لرو او ټولو هیوادوالو افغانانو ته دغه ستره بریا مبارکي. واقعا ولا ډیره ښه لوبه وله او ټول افغانانو ته مبارکي. ډیره غټه لوبه وله، بس په دعاګانو کې مې یاد ساتي. واقعا ډیر زیات خوشحاله یم چې هیڅ ویلی نه شم. ټول ته د بیا مبارکي. افغان ابدالیان د ایمرجنګ اسیا جام سیالیو په پایلوبه کې تیر شپه د سریلانکا خلاف میدان ته ښکته شول چې سریلانکایي لوبډلې د پچې ګټلو وروسته لومړی توپوهنه وکړه او په ټاکل شویو شلو اورونو کې د خپلو لوبغاړو په سوځېدو سره افغان ابدالیانو ته د 133 منډو هدف وټاکه. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې دغه هدف د خپلو دریو لوبغاړو په سوځېدو سره په 18 اورونو کې پوره او د 2024 میلادي کال ایمرجنګ اسیا جام د افغانستان په نوم کړ. لوبغاړي له دغه تاریخي لوبي تر ګټلو وروسته خپل احساسات داسې څرګندوي. ټول لوبغاړو ډېرې پټ وکړو، ټول ته د مبارکي او ټول ولس ته د مبارکي. ډېر د خوشحالۍ احساس کوو او الله دې دا خوشحالي همیشه لري. ټولو هیوادوالو ته د مبارکي. زبردست ډېر خوند وکړو او دا یو په تاریخ کې ولیکل شو. دا د یادونې وړ ده چې ایمرجنګ اسیا جام سیالۍ د روانې اکتوبر میاشتې په 13 نیټه په عمان هیواد کې پیل او تر 20 نیټې یې دوام وکړ چې پکې شپږو لوبډلو افغانستان، پاکستان، هندوستان، سریلانکا، بنگلادیش، عمان او متحده عربي اماراتو ګډون کړی و.